بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د یوټیوب چینل د قصو بابا نه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم او نن مې درله ډېره مزیداره او ډېره خوندوره کیسه راوړې ده او اوږده کیسه مې درله راوړې ده ځکه چې ډېرو ملګرو چې کوم دی هغه غوښتنه کړې وه چې یاره د قصو بابا ته موږ ته اوږدې قیسې چې کوم دی نو بیا شروع کړه قسط والا چې کوم دی اوږدې قیسې او لنډې نه نو ډېر ملګري دي چې هغه اوږدې قیسې هم خوښوي، ډېر ملګري دي هغه لنډې هم خوښوي. نو دا څو ورځې چې کوم دی که ستاسو خیال کړی مونږ لنډو قیسو له لږه چاپه ورکړه نو اوس به د اوږدو قیسو ته لاندې وځو، د دې نه به یو څو قیسې وکړو. اوس مې درله ډېره خوندوره ډېره مزیداره قیسه راوړې ده. قیسه ده د سندباد جهازي. جهازي مطلب به داسې ووایو چې کم خلک به جهازونو په سمندري جهازونو کې سفر کوي د هغې د لاسه چې سندباد ته چې کوم دی دغه نوم ورکړی شوی. سندباد یو تاجر و او تجارت به یې کو او د دې چې کوم دی لاول کې د پلار مال و پلار یې تاجر و د هغه ډېر مال دولت ورسره و په هغې باندې عیش عیاشي ده کوله. خو بیا چې کوم دی هغه په کمېده شو نو بیا د تجارت شروع کړو. په تجارت کې چې کوم دی د ده بیا 7 سفرونه چې کوم دی هغه مشهور دي. 7 سفرونه یا 7 چکرې چې کوم ده د سمندر کړي وي، ډېر مشهور واقعیت دي. نو هغه قیسه به کوو انشاءالله، هغې له به راځو. د قیسه د چا په غوښتنه ده د هغه نومونه علم هسې ملګري د هغه نومونه اخیسته غواړي په منډه. وقار حیوان دی، نواب علي تنها، واجد خان، نوید خان، آصف خان، اکبر سعید، مروان، عطاالله خان، شاهزیب افریدي او فاروق زاده. نو د دې ملګرو په غوښتنه باندې چې کوم دی دا قیسه ما شروع کړ، د اوږده قیسه او د دوی په فرمایش باندې چې دوی نومونه ما شامل کړه په قیسه کې. قیسې له به راځو. پخوا ویلی شي د خلیفه هارون رشید په دور کې په بغداد کې یو سړی دی او سندباد نوم یې دی. سندباد نوم یې دی، خو دغه سندباد چې کوم دی نو د ده کار څه دی چې دی مزدور دی. مزدور دی، د یو سړي پیټ یې په شا کړی بل له وړی، د بل سړي پیټ یې په شا کړی بل له وړی. نو د دغې د وجې چې کوم دی ده ته به حمال یا حمال چې کوم دی عربیان پې ښه پوهېږي چې په عربۍ کې ورته دغه ټکی وایي سندباد حمال به یې ورته وي چې یعنې دی دا پیټې میټې وړي راوړي او دا د مزدورۍ دا کارونه کوي د دې د وجې. دا سندباد حمال چې کوم دی یو ورځ یې د پیټ یې په شا کړلی په یو طرف روان دی. نو د ده په داسې یو کوټۍ باندې نظر پرېوت، په داسې یو عجیبه بنګله باندې نظر پرېوت چې بېشانه غټه ده، بېشانه غټه کوټۍ ده، یو لوی محل ښکاري، غټ محل دی او ښایسته په قسمه قسمه رنګونه په قسمه قسم جوړ شوی محل. د هغې نه بیا ګیر چاپېره چې کوم دی قلات یې چاپېره شوې ده، دیوال د غټ چاپېره شوی ده ګیر چاپېره او دننه پکې دا غټ غټ باغونه دي مزېدار، قسمه قسم ونې پکې لګېدلي دي، قسمه قسم میوې پکې دي او په نخرو ګلونه پکې دي، بوټي پکې دي، ښایسته ښایسته خوشبویانې ترې اوچتېږي. دا سندباد حمال چې کوم دی د هر څه ته حیرانېږي او روان دی حد تر دی چې د دې محل ګیټ ته رسېدلی دی، کوم دا بهر چې په چاردیوارۍ باندې ګیټ لګېدلی دی دغې ته رسېدلی. چې دغه ته ورسېده نو د دې ګیټ خواته بهر ته یو غټه ونه ولاړه وه، ګوره ونه وه مزېداره ښایسته. د هغې ونې لاندې چې کوم دی نو یا بینچ یا د ناستې دپاره د هغه وخت مطابق یو ځای چې کوم دی ښکلی مزېدار جوړ کړی شوی و چې یعنې خلک دلته دمه کوي، سوري ته چې کوم دی لږ آرام کوي. دا سندباد حمال ولګېد، دا خپل پیټ یې کوز کړو په دغه ځای کې په دې بینچ باندې کېناست، خولې یې وچې کړې. چې لږ ساه دم یې په ځای شو نو بیا د ده بیا دې محل ته او دې دننه دې دنیا ته چې کوم دی نظر پرېوت. د سر راوچت کړه او په دې ګیټ کې چې غلی شان تماشه وکړه. د دننه نه چې کوم دی قسمه قسم اوازونه هم راځي، د مرغو چڼهاری راځي او دننه پکې
خلک موسیقیانې غږوي او خوشحالیانې او ګپونه راځي د لاندې نه او دندې نه او خنداګانې دي. سندباد همال چې دی دا حیران هم شو لږ په دې اړه کې اکثر د خلکو ګیلې راځي که نه په دې اړه کې خفه هم شو چې خدای پاکه څه عجیبه باچایي دی دا چاله دومره ورکړي چې بې حسابه یې ورکړي او بعضې سړی چې کوم دی نو په ټکرو سري دا اوس وګوره د دننه خلکو د دا څه په مزو کې سر دی څه په مزو یې سر دی سوري ته ناست دی ښه بېغم او د دنیا مال دولت ورسره دی ښه پراخه به خوري چرګان او ګاډان او پولاونه او زردې او دا به راکاږي او یو ځای ما چې سهار شي او وروره د دې ځای نه پیټې په شا کوه هلته وړه د هغه ځای نه پیټې په شا کوه دلته راوړه او ماښام چېرته وچه کړه څه میلاو شي یا میلاو نه شي پړه کې دا خبر رانه ده د اکثره د سړي په انسان پړه کې دا خبرې راځي که نه د ده پړه کې دا ګیله راله خو بس زه په دې شته حال شکر دی کم پیټی کم بوجۍ څه شی چې ځان سره راوړی و د بینچ باندې اړولی دی دا یې دوباره را په شا کړ روانېدو والا چې یو کس وله لاس ونیو لاس یې ونیوی ودرېږه سندباد همال چې دې څه وکاته نو یو کم عمره هلک ته په ښایسته جامو کې ښایسته کپړو کې پاک او خوش اخلاقه هلک دی او داسې یې وی چې چېرته روان یې دی وی چې بس یاره بس پیټ یم په شا کړلی مزدورۍ کې یم روان یم خپل کار او ته وی چې نه داسې نه شي تللی دلته به روټۍ خورې دلته چې څوک هم راشي نو زموږ مشر یا زموږ مالک چې دی هغه بغیر د روټۍ نه پرېږدي ته به روټۍ خورې ګپه زموږ سره لګې او دمه به کې او په قلاره به بیا ځي ده ورته څه انې بانې کړلي چې یاره زما باندې ناوخته دی او ځان له په خپله مزدورۍ کوي ځکه هر سړي د غریب سړي د خپله مزدورۍ سره غمي که نه چې یاره په ما ناوخته کېږي یا کار کوم یا خو یا دې خو ورځ مې خرابېږي خو هغه پرې نه ښود هغه وایي چې نه داسې نه شي تللی داسې نه شي تللی خامخا به زموږ سره وځې او دننه به محل کې چا غوښتی دی مجبوره شو د ده سره د ګیټ باندې را دننه شو او دننه چې کوم یا څوکیدار و یا دربان و د دې دروازې هر څوک چې هغه ته یې دا خپل پیټی بوجۍ ورته حواله کړې چې یاره دا ته واله او زه واپسې کې راځم روان شو د دې ګیټ نه دننه ښه مزېداره یو پخه لاره داسې تلې د دې باغونو په دې منځ کې تلې ده د محل په دروازه لګېدله د محل په دروازه چې دی محل خو یو علیشان یو لوی محل دی تاسو خو ما لا ولي څه عجیبه محل دی علیشان او داسې ښکاري چې لکه دا د ملک د باچا محل یا چېرته بل څوک رئیس خیر سر به څه ستاسو خو ګم خو دا سندباد همال دننه ننوت چې څنګه دې محل ته دننه ننوت د دننه یو لوی حال دی په دې لاندیني منزل کې او ګیر چاپېره چې کوم دی نو دا خلک ناست دی او سرداران دي او رئیسان دي او مشران دي او افسران هم پکې دي قسمه قسم خلک پکې ناست دی او دا قسمه قسم خوشبویانې خوراکونه راځي او دا میوې او دا د دنیا د چې څه نعمتونه د خلکو مخې ته پراته دي خلک دغه خوري او ګپ شپ لګوي او وینځي او نوکران او دا چې کوم دی د خلکو د تفریح دپاره چې کوم دی نو یو خو بل ښه د دنیا دي او قسمه قسم رڼاګانې بلیږي سندباد همال چې دا شیونه ولید نو بس دی حیران شو بس په دا ګمان یې داسې شی چې یاره زه چېرته په ژوندي جنت ته راغلی یم ځکه چې هغه په خپل ټول عمر کې داسې رنګین ځای او داسې د مزو چرچو د عیاشو د نعمتونو ځای نه و لیدلی په دې کې به یو سړي غږ وکړو دې چا سړي ته وکاته نو د دې ټولو نه لږ اوچت یو طرف ته اوچت غوندې ځای تخ ورته به ووایو ځکه چې لږ اوچت و د هغه ټولو دغه ځایونه په هغې باندې یو غټه کرسۍ لګېدلې وه یا تخ به ورته ووایو هر څه شي په هغه کرسۍ باندې یو سړی ناست دی او داسې ښکارېده چې لکه د دې محل مالکي او څه چې کوم دی نو ږیره هم سپینه وه او ډېر باروب او ډېر دبدبې والا کس ښکارېده په دې سندباد همال باندې اواز وکړو غږ یې پرې وکړو چې دی خوا راشه سندباد همال ورمنډې کړې لاړه غله سلام کلام یې ورته وکړو
هغه ولګېد د ځان سره یې خواته کېنه او ویل چې کېنه ما سره کېنه او بیا یې نوکر ته غږ وکړو چې شابه دې سړي له چې څه قیمتي او ښه خوراکونه نن پاخه شوي چې څه وي نو هغه وله راوړه. دا د دنیا چرګان او سره کړي او پولاونه او زردې او ګډان او خوراکونه خو چې څه قیمتي خوراکونه هغه یې راوړه ده ته مخې ته کېښود. دغه مشر سړي د سندباد همال ته یې ویل چې شابه شورو واچوه ګوره چې تکلف ونه کړي. تکلف مطلب لکه زموږ خلک چې اکثر چا ځای ته لاړ شي روټۍ ته کښېني نو بس شرم کوي چې مړه بس دا سړی بس او یا خو دې خلک خو چې روټۍ ته کښېناستې خو وخوره دغه خبره حساب خو هسې په تا پسې شوه ته هسې ناستې نو په روټۍ کې چا شرم راوسره خو لاندې ځان موړ کړه. نو دغه سړي د سندباد همال ته وي چې تکلف به پکې نه ښه ښه په خپل طبیعت چې کوم دی نو ډټ کار خوراک وکړه ښه برابر. نو ړوند له خو سترګې نو سندباد همال هم وږی و پیټ یې پشا کړی و هم ستړی و په پاسته به مزېداره سوفه باندې ناست او مخې ته قسما قسم د دنیا خوراکونه سړي ته پراته وي څوک به پکې بریک والي. ورغی پې او د هر څه یې کوټ کا انبار کړه چې څه و نو دوړې یې پاسول سم یې ځان برابر کړ سم یې ځان وپړسو چې سم یې ځان وپړسو سم یې ځان زموږ د پښتنو خبره چې سم یې ځان بمبه کړو. نو بیا یې د مشر سړي ته ویل چې یاره ستا یاره ډېره مهرباني وه الله دې خوشحاله کوو قسما قسم دواګانې چې څونه دولت تله خدای درکړی د دې نه نجات خدای تعالی نور درکړي ځکه ستا ډېر اولادو لره ډېر سخي او ښه سړی. نو دغه سړي ورته وایي چې دا خبرې پرېږده دا خو ستا رزق خدای تعالی ته خو دا راته وایي چې نوم دې سره او څه کار کوې. د سندباد همال ورته وایي چې یاره زما نوم سندباد دی او همال همال دی که همال دی دا به عربیانو ته به پته وي تاسو بیا په کمنټس کې ماته ویلی شي چې دا همال دی که همال دی خو ما چې لیدلی و نو همال لیکلی و خو دا خیر مطلب د یو دی نوکر دی مونږ هسې ځان له چې کوم دی خبره روانه کړې ده. نو ده ورته وایي چې زما سندباد نوم دی همال یم دغسې پیټي میټي په شا کومه د یو پیټی وړم هغه ځای کې ږدم د هغه ځای نه د بل هغه په شا کوم بل ځای ته وړم بس دغه چېرته یو څو اشرفۍ راله چا راکړي یا نه راکړي او ماښام پې زه خپله ګزاره کوم. دا خبره چې دغه سړي واورېد دغه بوډا مشر سړي نو ډېر خوشحاله شو ویې خندل او ده ته یې ویل چې ښه ستا هم سندباد نوم دی نه نو ته یې ویل چې زما هم سندباد نوم دی زما او ستا خو بیا یو نومونه دي خو بس فرق دا دی چې زما زه یو جهازي یم یو تاجر یم یو سیلانی یم سفر کوونکی یم او بس ته چې کوم دی ستا دغه پیشه ده ته دغه کار کوې. ما په خپل ژوند کې ډېر سفرونه کړي دي ډېر چکرې مې والې دي او ډېر مزلونه مې کړي دي خو زما 7 مزلونه یا 7 سفرونه داسې دي چې هغه زما نه چېرته هم نه هېر کېږي او داسې عجیبه واقعات او داسې عجیبه خبرې ما له مخې له راغلي دي چې زما خبره چې تر مرګه زما نه د هېرېدو نه دي. نو په میپل کې چې کوم خلک ناست وو ګیر چاپېر هغه ټولو هم چې کوم دی غږ وکړو چې یاره سندباد جهازي ته دا درخواست چې ته موږ ته د خپل 7 سفرونو یا د 7 مزلونو قصه ته موږ ته وکړه. سندباد همال هم بس ناست و د ورځ خو د هغه هسې هم تللی او خوراک به هغه په خېټه موړ شوی نو هغه هم درخواست وکړو چې یاره مشره بس هسې هم اوس خبره راغلې ته مهرباني وکړه د خپله قصه د خپل سفر د واقعات دا هر څه زموږ سره شیر کړه موږ ته اوس دا قصه وکړه. هسې هم ورځ تېره شوې ده ماښام مازدیګر ماښام ټایم دی او د قصې وخت دی ښایسته قصې اصل قصې له اوس رالو ښه. نو سندباد جهازي قصه شروع دا قصه په داسې انداز کې اوس دا سندباد جهازي خپله قصه کوي خو زه به په داسې انداز کې وکړم چې زه د هغه قصه کوم. نو دا سندباد جهازي د یو تاجر زوی و هغه به هم تجارت کو دا د یو ملک نه به سامان واغستو په دې جهازونو کې به بل ملک ته به یې واړل ته به یې خرڅ کړه په هغې به یې بل څه واغسته بل ملک ته به یې وړو داسې ګرځېده به تجارت به یې کوو بیا به واپس راته. نو پلار یې ډېر مالدار او په تجارت کې لوی مال ګټلی و
خو سندباد جهازي چې کله په ځوانۍ کې و په هلکوالي کې و نو پلار یې مړ شو. چې پلار یې مړ شو نو د دنیا جهان دولت چې کوم دی دته پاتې شو. خپل اختیار هم شو. دغه د تپوس کولو بیا څوک نه و، د ټوکلو څوک نه و، د ودرولو څوک نه و، د منع کولو څوک نه و چې هلکه دا کار وکړه یا دا کار مه کوه. نو بس د ده به څه کار و چې هغه خو بس د یوې شر دا خو د دنیا جهان مال دولت دی او دا د ختمېدو نه دی. روزانه دا عیاشیانې او دا مستیانې او د ملګرو سره دا قیسې او چکرې او رنګرالیانې او خو لنډه دا چې کال 2 کاله یا 3 کاله د په قسمه قسم په نشو تماشو کې د تېر کړه. چې څه نومونه ځای به د پیسو خرچه کولو راتلو نو بس ځای به پکې مخکې د لوپرانو ملګرو سره دا پیسې به یې جوړه کولې او باد کولې به یې لګیا به. خو چې کله ځکه هر شي له زوال شته، مال که هر څومره ډېر وي هر څومره ډېر خو چې خرچ یې دومره سیوا شي هغه مال بیا کونه نه ټینګوي دغه ته اشارېدو ته. د پلار که هر څومره مالدار او تاجر او د دنیا مال دولت ورسره خو ده چې کومې عیاشیانې لوپریانې شروع کړې وې سندباد جهازي اخر مال دولت یې په ختمېدو شو. خو ښه دی پې خدای زر پوهه وکړو، کال 2 کاله 3 کاله خو ده خپلې عیاشیانې مستیانې رنګرالیانې وکړې. خو یوه ورځ چې پوه شي چې د خدای بنده خو چې څه وا تا دوړه کړه، هر څه دې والوځول او کوټ کمبار دې کړه په هوا کې دې باد کړه. اوس ته سره چې کوم دی دا لږ ډېرې پیسې پاتې دي، دا لږ ډېر جایداد دی مال دولت او که دا دې هم دوړه کړو خو سبا به چې کوم دی په روډ باندې ناست یو چڼو ته به ناست یو خیر به غواړي. دا څه څه کې سندباد جهازي په ځان پوه شو چې خرابېږي نور. بس د ځان سره نیت وکړو چې یاره سر سلامت نو ټوپۍ ډېرې او ځوان خو سختوله پیدا دی، بس اوس په خپله ملا تړم او په خپله به کوشش کوم. ده څه کار وکړو چې د ده د پلار څه مال دولت پاتې و څه لږ ډېر هغه یې راټول کړو، څه لږ ډېر کورونه پاتې و یا کوټې بنګلې وغیره پاتې و هغه یې خرڅې کړې، هغه پیسې یې راوغستې. څه لږ ډېر جایدادونه هغه پاتې و چې د ده نه د مستیانو د عیاشیانو نه د ده نه پاتې شوي هغه یې خرڅ کړه، هغه یې هم راټول کړو. د هغه وخت چېرته 2-3 زره اشرفۍ وغیره چې کوم ده برابر کړه. نو داسې کار یې وکړو چې په دغه پیسو باندې په دغه اشرفو باندې ده د تجارت سامان یې واغست. د تجارت سامان یې واغسته او بندرګاه ته لاړ. بندرګاه زموږ په پښتنو کې چاته پته نه ویلي چې دا نوم چې کوم دی داسې عام د استعمال نه دی، زیات تر نه راځي. نو بندرګاه په اصل کې د سمندري جهازونو اډې ته ویلی شي چې کوم ځای کې سمندري جهازونه راځي ودرېږي، سامان ترې راکوزېږي یا خلک ترې راکوزېږي بیا ورته خیږي د هغه ځای نه ځي. یو قسمه چې د جهازونو د هوایي جهازونو اډی او هغې ته ایرپورټ وایي یا کم د بسونو مسونو د ګاډو د اډې بس اډې وغیره داسې د جهازونو د سمندري جهازونو اډې نو هغه اډو ته چې کوم دی بندرګاه وایي. دی بندرګاه ته لاړ، دا سامان یې ویوړ او یو جهاز تیار و د تلو دپاره. نور تاجران پکې هم د دنیا او دا سامانونه یې ورته ورخېجولي، د خپل سامان هم ور وخېجو په صندوقونو پیټو میټو کې بند شوی هغه یې ور وخېجو، د ده نوم پې لیک شوی او روان شو. سمندر کې سفر کو د بغداد نه بصرې ته ورسېده. بصرې په بندرګاه باندې دوی وکوشو نو هلته قسما قسم د دنیا سوداګران راغلي وو، خلک راغلي وو، اغستو والا راغلي وو. دوی ټولو تاجرانو خپل سامانونه راکوز کړه بندرګاه ته، نو څه یې په خلکو خرڅ کړه او څه یې د خلکو سره په سرو یا په نورو څیزونو بدل کړه، څه یې د خلکو سره په نورو سامانونو بدل کړه. پخوانی کوم چې د تجارت طریقه وه په هغه طریقه باندې ښه منافع ښه ګټه سره د سندباد جهازي ټولو تاجرانو وکړه. بیا چې کوم پاتې سامان و هغه یې واپس بند کړو، په خپلو بکسو کې واپس جهاز ته وخوت او بل ځای ته روان شو. غرض دا چې د یو ملک د بل ملک ته، بل ملک نه بل ملک ته، د بل ملک نه بل ملک ته په دې سمندر کې روان دي، کله یو ملک ته اوړي کله بل ملک ته اوړي او دا مال چې کوم دی ځای په ځای خرڅوي او ځای په ځای پکې ښه منافع کوي او روان دي.
یو د ورځو نه یو ورځ ده چې دا سندباد جهازي دلی چې په کوم جهاز کې ناست دي، په کوم جهاز کې په سفر دي، دا جهاز په سمندر کې روان 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 دیو ډېرې ورځې مزل وکړو، د اخري چې د کوم ملک نه راوتو نو ستړي شو نو آخر د دیو مخې ته یو غټه شان جزیره مخې له راله، ښه مزېدار ونې پرې ولاړې دي، چینې پکې بهیږي، اوبه پکې بهیږي، دا مارغان او مرغۍ وغیره دا پکې الوځي رالوځي. بس دوی ټول ستړي شوي دي، وایي چې یاره بس د دې جهاز نه لږ کوزېده غواړي چې لږ ساه والو، لږ سکون والو، لږ په دې ځمکه وګرځو راوګرځو، ستړي شوي. نو کیپټن ته دوی درخواست وکړو چې یاره بس ته دا جهاز غاړې ته ولګه. نو کیپټن هم وایي چې یاره بس لږ دمه ښه ده، سر به څه ستاسو خو ګوم، خو د کیپټن د کپتان چې کوم دی دا جهاز د جزیرې ته راولګو، خلک ترې راکوشو ټول، څوک په منډه منډه لاړه ځان له جامې وینځي، څوک ځان له ورونه یې بل کړه خوراکونه پخوي، څوک هسې اخوا دېخوا ګرځي راګرځي، څوک په دې جزیره کې ور چکر شو اخوا چکر یې لګوي، تماشې کوي، سیل کوي که نه. سندباد جهازي چې کوم دی دی هم څه دی او څه نور کسان هم دي، دوی په دې جزیره باندې ورپره شو، تماشې کوي، چکر لګوي چې یاره دا څنګه جزیره ده، اخوا دېخوا په دې ونو بوټو کې ورپناه شو، اخوا دننه ورننوته او نور کسان لګیا دي. تاسو خو ما وایي چې څوک ځان له اور بل کړلی پخلي کوي، څوک جامې وینځي، څوک څه کوي، څوک څه کوي. چې لږ وخت وشو په دې کې ناګهانه اوس د جهاز کیپټن چغې کړې، په هیبت کې یې چغه ووهله چې ای د خدای مسلمانانو، د خدای بندګانو راځغلی راتښتئ، او دا موږ چې په کوم ځای باندې ولاړ یو دا په اصل کې جزیره یا ځمکه نه ده، دا په اصل کې د یو مهي ملا ده، او په دې او دا مهی چې کوم دی د آدم علیه السلام د زمانې نه راواله تر اوسه پورې اوده دی. نو د دومره وخت د وجې چې دی د سمندر په دې سر باندې په دې سطحه باندې اوده دی، د دې د لاسه د ده په دې ملا باندې دا خاورې ماورې جمع شوي دي، دا بوټي پرې راختلي دي، دا ځنګل پرې جوړ شوی دی، جزیره پرې جوړه شوې ده. او اوس تاسو د خدای نیکبخت وو، تاسو به دې ځای اور بل کړ، نو د دې ملا ته تپ ورکوشو او دی اوس راایښېدو واله دی، او دا جزیره وخوځېده، دا جزیره دا ځای چې وخوځېد، دا خلک هم په ځان پوه او چې څومره زر کېدی شي په ان پن کې ځان دې جهاز ته راورسوئ، که نه که دا شی وخوځېد او په دې سمندر کې غوپه ووهلو، نو دا هر څه سره به لو شوي په دې سمندر کې. دې خبرې ته اوس غوږ شي. خلک ټول په هیبت شو، په منډو شو. سندباد جهازي دلې هم ښه لرې وو په دې سمندر کې، په دې جزیره کې، دغه ځای نه رامنډې. نو کم نږدې خلک چې وو هغه خو د جهاز ته ورسېده، وروخاته، خو سره د سندباد جهازي چې یو څو کسان چې هغه ځکه سیل له وتي لرې وتي وو، نو هغه چې راتله نو په دې کې هغه مهی رایښ شو او ناګهان چې غړوب شو په دې اوبو کې چې غوپه وواله، نو هغه جزیره او هغه بوټي او ساره د هر څه چې کوم دی هغه په اوبو کې لاو شو. او د دې مهي د دې غوپې د لاسه یو توپان راغی په دې سمندر کې، د چوتې د غره امره دا چپې یو طرف ته او بل طرف ته خورې شوې. او د دوی دا کم جهاز چې دی په دې کې کم نیمګړي څه لږ ډېر کسان چې ورختلي وو، دا جهاز چې چپې وو نو هغه ملک ته یې ورسو، ښه لرې وت. کله چې دې مهي دا غوپه واله، نو د سندباد جهازي خو وایي چې بس لاړې د خدای بنده، دا د اخري وخت دی او بس دې مهي چې غوپه وواله خو په دې ځای کې چې ګیر شو، خو بس لاړې، دا د اخري وخت دی او قصه دې ختمه وه، ستا نور په دې دنیا رزق نشته. خو چې خدای نه وجني نو څوک به یې مړ کړي. په دې سمندر په غاړه چې د کسانو کمې لرګي راټول کړي وو، کړۍ مړۍ وي یا هر څه چې خلکو پې ځان له پاسه جامې کپړې وغیرې وینځلې، اخوا دېخوا دې لپاره راټول کړي وو. دا سندباد جهازي چې دی په دې اوبو کې غوپې والې نو بس دغسې یو کړی یا لرګی یا بش هر څه شی چې په لاس راغی، نو لرګی خو په اوبو کې نه ډوبېږي، نو بس ده زر دې لرګي له غاړه ورکړه او لرګی یې راټینګ کړه، په دې لرګي پورې نښتی دا لرګی یو طرف ته د اوبو په مخه کړلی او روان. او جهاز خو ده ولیدې چې یاره جهاز څه چپې وو او لرې کړو،
او څه لرې دی نو د جهاز کپتان ته خو پته ولګېدي بس دغه لږ ډېر کسان نابچ وو نور خو لاړل او وشو بس ځکه چې د هغوی د بچ کېدو په 100% کې 1% امکان هم نه و. بس د جهاز کپتان جهاز په مخه کړو بس روان شو بل طرف ته. هغه د ولیده دی به دغه لرګي پورې نښتی دی او د اوبو په مخ کې کړی دغه ورځ پکې تېره شوه بله شپه هم پکې تېره شوه. سبا ورځ هم شوه او دی په دې لرګي پورې د کوني په شانې نښتی او دا د اوبو یو طرف ته روان کړلی بهیږي سم یخ شوی دی یخني ولم شوی دی په دې اوبو کې ځکه دومره ډېر ساعت په اوبو کې تېرول ډېره ګرانه خبره ده او هم وږی دی دومره ټایم پې تېر شو په اوبو کې. بل داسې عجیبه خبره زه وایم چې یو سړی اکثر موږ په دې خوړونو وغیره کې دا خلک لامبي که نه موږ هم دا کار کړی لمبل په دې خوړونو کې نو د کوره به خموډ لاړ شي خو په دې اوبو کې د جوسو په ټوپونه ول هغو پې مو پې دې وغالې نو دومره به وږی شي به سړی وایي چېرې په دې ځای ته دا کاڼي مې وخوړی دومره سړی وږی شي. څه عجیبه ده کمال خبره ده کېدای شي د اوبو کې څه د هضم وغیره څه حساب به وي دغه خبره نه اوس نه یم خبر. نو دا سندباد جهاز یې وږی شوی ده سم وږی شوی ده هم ستړی دی هم خوب نه دی شوی ولې په اوبو کې چېرته خوب کېږي غرض دا خو 100 توپانونه و په هغه یو سر. چې سبا ورځ شوه نو دی ده چې نظر وکړو یو طرف ته نو یو جزیره والا په مخې لره روانه ده لرې داسې د ده نه لرې ښکاري تکه شنه جزیره ده غټ غټ غرونه دي پکې. جزیره هغې د ځمکې ټوټې ته وایي چې کومه د سمندر په منځ کې غیر چاپېره ترې اوبه بهیږي یعنې د نور دنیا سره د نورې ځمکې سره یې څه تعلق نه وي خو بس غیر چاپېره اوبه او په منځ کې هغه لږه ونې کې ټوټه د ځمکې هغې ته جزیره وایي. نو دا لږه ټوټه خو ته ماسې ټوټه وي خو دا اکثر دومره غټ چې لوی ملکونه او لوی براعظمونه یعنې اوس استرالیا چې کومه ده زما په خیال استرالیا هم یو جزیره شکل ده جزیره ده او استرالیا خو لوی ملک دی یو زما په خیال چې استرالیا براعظم هم دی لوی براعظم دی نو هغه د نور دنیا نه کټ ده بېله یو ټوټه ده د سمندر په منځ کې په اوبو په منځ کې غیر چاپېره چې اوبه دي. نو جزیره دغې شي ته وایي یو جزیره ده او دی په دې لرګي پورې نښتی دی په دې بش پورې نښتی دی روان دی داسې ورو ورو د اوبو په مخ کې ګړی دی همدغه جزیرې ته دې اوبو ورو ورو په دې چپو کې ور په مخ کې کړی دی ورو ورو یې دې غاړې ته راغوځاري حد تر دې چې بس د جزیرې دې غاړې ته یې راغوځار کړو راخوشی کړو. بیا چې کله د جزیرې غاړې ته راغی خپې په ځمکه ولګېدې په دې اوبو کې نو بس څه په غورځېدو او په سملاستو او په پاڅېدو بس د دې اوبو نه راووتو یو غاړې ته وغورځېدو پرېوتو هم ستړی تاسو ته خو ما وې هم وږی او هم دا خپې والا لاندې په دې سمندر کې میانو چیچلي راچلي یا مختلف نورو ځناورو یا ورسره ډکي بوټي موټي لګېدلي دا خپې هم ځای په ځای زخمي شوې او دومره دړې کو چې دی کهله شوی او د پاڅېدو نه دغه ورځ پې تېره شوه شپه پې هم تېره شوې دی دغه د سمندر غاړې ته په دې ساحل باندې چې کوم دی په شګو باندې پروت دی اوده دی بېغمه اوده څه دی خو سم بېهوشه شوی دی. په بل سهار چې دی راپاڅېده دا زخمونه یې څه لږ ډېر وچ شوي وو څه ګزاری شوې وه نور هم څه لږه ډېره ګزاری شوې وه څه په زورونو راپاڅېده چې راپاڅېده غیر چاپېره چې ده تماشه وکړه نو حق حیران شو. د دې ساحل نه لږه خوا ځنګل دی او په دې ځنګل کې قسمه قسم د میوو بوټي ولاړ دي ناشنا او مزېدارې میوې پکې لګېدلې دي او ټولې پخې دي او بس زه د خدای شکر ادا کړه چې خدای پاکه دا خو بس په تیاره کاته دې راوستم که نن ورځ زما په لږه تېره کړې وي نو مړ به که یو سړی ډېر هم کاهلی ډېر هم کمزوری ډېر هم بیمار خو چې یو سړی بې حده وږی او دومره د خدای نعمتونه او دومره قسمه قسم میوې خوراکونه یې سړی ویني نو هغه هسې را ژوندی شي ده ورمنډې کړې د یو ونې نه یې میوې راماتې کړې قسمه قسم هغه یې وخوړې د بلې نه یې راوشو کولې هغه یې وخوړې د بلې نه یې راوشو کولې هغه یې وخوړې ښه ښه نظام بمبار کړو ښه ښه نظام موړ کړو نو بیا به د ځنګل کې روان دی په یو ځای کې مزېداره یخه چینه بهیږي پاکې ښایسته اوبه پکې بهیږي د هغې نه یې اوبه وڅښلې سم یې پې ځان موړ بیا به دې ځنګل کې ګرځي راګرځي کله یو طرف ته ځي کله بل طرف ته ځي شپه پې بله هم راله
دی چېرته ځای په ځای د بوټو موټو لاندې یو ځای بل ځای دا شپې وکړي. بل سهار شو بیا د دا میوې راوشو کولې، دا میوې خوړې، اوبه یې پسې وڅکي، ګرځي په دغه باندې په وجود کې ښه توانایي راغله، ښه برابر دی، اوس ښه ژوندی دی، ښه ټیک ټاک روان دی. دی اوس وایي چې یاره ټیک ده ما ته خو دلته خوراک میلاویږي او رزق راته میلاو شو ومې خوړ، خو تر څو به په دې خوشي ځنګل کې په دې خوشي جزیره باندې ناست یم. پکار دا دی چې لږ وګرځم داسې دې بل طرف ته وځم، که چېرته په دې جزیره څوک آباد وي، څوک راته میلاو شي، خپل ملک ته مې څه ذریعه جوړه شي. خیر دی په دې ونو بوټو کې روان دی، په دې ځنګل کې روان دی چې په یو ځای کې د ونو نه لږ سر بهر کړو، پورې طرف ته لرې چې ده وکاته نو ده ته څه ځناور څه شی ښکاره شو. دی حیران شو چې یاره دلته دا څه ځناور دی، څه شی دی، ګوره چې دا څه بلا ده، ځنګلي ځناور دی که بل څه بلا ده. دی غلی چې ځناور خواته ورسېد نو ده چې کاته نو هغه یو ډېره ښایسته او مزېداره او اعلی نسل والا چې کوم دی اسپه وه. ته چې اسپه ولیده حیران شو چې خدای پاکه، او اسپه په یو ونه پورې ښه په مضبوطه رسۍ باندې تړلی شوې ده په هغې ونې پورې. دی حیران شو چې خدای پاکه په دې ځنګل کې په دې خوشي جزیره کې دلته دومره ښایسته او اعلی نسل والا اسپه هغه چا تړلې ده چې دا څه ماجرا ده، څه حساب. بل طرف ته چې د اسپې څنګه دی ولید یاره یو ناشنا سړی یو ناشنا بلا راغله په دې ځنګل کې راغله زما خواته ولاړ بس اسپه په هاڼېدو شو، په ششنېدو شو، نارې اوازونه یې شروع کړو. په دې کې ناګهانه د یو طرف نه یو سړي راټول کړو، توره ورسره د ډال ورسره دی، د دې سندباد جهازي مخې ته ولګېد. چې د ده مخې ته ولګېد د سندباد جهازي ته ویرېد چې یاره دا لا کوم مخلوق نو بس دی ته یو طرف ته په منډه شو تښتېدو ته. چې تښتېدو ته نهایت یې غږ وکړ یاره وروره ودرېږه تا ته څه نه یم څوک یې. سندباد جهازي دا خبره واورېده ودرېد، په هغه پسې واپس راوګرځېده. هغه ورته وایي ته څوک یې وروره او دلته څه کوې او دا منډې ولې وهې ناشنا راته ښه. خو لنډه دا چې ده ورته ټوله قصه وکړه چې یاره داسې د بغداد یم تاجر یم تجارت مال مې راوړی او داسې د په جزیره باندې مونږ ودرېدو، هغه جزیره نه وه د مهي خېټه وه ملا یې وه، هغه شی ډوب شو زما نه جاز لاړ او زه داسې په لرګي پورې نښتم او دې سره هغه ورته حق حیران شو او ده ته وایي چې یاره دا خو واقعي خبره ده، واقعي خبره چې د یقین کولو خبره نه ده چې ته څنګه ژوندی راغلی. او بس راځه زما سره ځو دغه ځای کې زما تیخانه ده یا د پټېدو ځای دی او په هغې کې به دمه وکړو. دی د ځان سره مخکې کړ لږ اخوا چې لاړه نو په ځمکه کې داسې کمره شانتې دیو ځان له جوړه کړې وه، لاره ورته کوزه شوې وه، هغې ته دیو کوز شو. دله یې قسمه قسم خوراکونه مزېدار شیزونه میزونه ورته کېښوده، ته یې چې مېلمه دا وخوره سم ځان برابر کړه، ځان پوره کړه او بیا ډډه ولګوه ارام وکړه. ده ورته وایي چې دا خبره خو دې ټیک ده مهرباني ډېره، خو دا راته ووایه چې دا اس په تاسو څله راوستې ده دلته څه له تړل ده؟ هغه ورته وایي چې دا داسې کار ده چې دا مونږ دلته وتړو د سمندر ته نږدې په دې ځنګل کې دا سپې ولاړې نو د دې سمندر نه سمندري اسونه راوځي او هغه راشي نو چې دا اسپې ویني نو د دې خوا له راشي دوی سره میلاو شي. کله ورسره میلاو شي نو بیا کوشش کوي چې یاره دا اسپې چې کوم دی دا پرانېږدي د ځان سره بوځي، خو هغه مونږ ډېر په مضبوط رسو تړلی نو نه کېږي او دا اسپې ورسره ځي هم نه. نو کله دیو دا زور کوي نو دا اسپې هڼار شور شروع کړي نو مونږ ته پته ولګي چې یاره سمندري اس راغلی دی خپل کار یې کړی دی اسپې رانه اوس بوځي. نو بس مونږ پسې د دې ځای نه وځو دا تورې ډالونه را سره او دا شور او دا چغې چغارې پې مونږ شروع کړي نو هغه اس سمندري اس چې مونږ ویني نو هغه وتښتي او مونږ دا اس بیا را پرانځو واپس یې ښار ته یې بوځو بادشاه له یې بوځو. مونږ د بادشاه شاهي نوکران یو د اسونو د ساتلو او بس دغه زموږ ډیوټي ده. نو د دې اسپو نه چې بیا کم بچي وشي کم اسونه راوړي دغسې ډېر عجیبه نسل والا او ډېر اعلی نسل والا ډېر طاقتور او ډېر منډې والا خو ډېر لکه عجیبه اسونه د دې نه بیا پیدا کېږي. نو د دې وجه چې موږ دا طریقه کوو او بس ته ډډه ووه او نور کار زما دی.
دی ورته وایي صحیح ده. د ډډه والا او دا بل سړی چې کوم دی دی اوس په تمه دی چې کله به شور جوړېږي په دې کې ناګهانه بخښنه غواړم په دې کې ناګهانه اس پې شور شروع کړو چې شور شروع کړو نو بس دغه سړي خپل تور او ډال واغېست او ورمنډې کړي چې ورمنډې کړي دا سندباد جهازي هم پسې ور ټوپ کړه ورواته دې سړي اوس دا تور او ډال هغه سره دا توره دې ډال نه راخوشي کړی دا کړنګار جوړ کړی دا چغه شور شروع کړی جو چا خو وکاته نو په رښتیا یو سمندري اس راغلی و د اس پې سره ولاړ و د اس پې د کولاوالو یا د بوتلو کوشش یې کوو او اس پې شور شروع کړی نو بس دیو پسې هلته ځان ورسو سمندري اس خو وتښتېده چې دوی ولیده ویرېد بس دیو زر زر هغه اس په راکولاو کړه روان شو په دې کې د دې ځنګل نه یو ځای نه بل ځای نه نور کسان هم رابرآمد شو خپلې اس پې ورسره وي هغو هم په دې غرض راغلي وو د دغې سړي ملګري وو چې دا سندباد جهازي ولیده نو د هرې علاقې د هر ځای خلک بدلي حلیه شکل شبهات بدلي که نه ناشنا ورته ښکاره شو دنې تپوس چې کله دا سړی څوک دی بس هغه وایي چې وروره دا خو مېلمه ده بس کیسه به د دی په خپله وکړي سندباد جهازي ورته خپله ټوله کیسه په خپله وکړه چې یاره دغسې وخت په ما تېر شوی او داسې سخته راباندې تېره شوه دې ځله رالم هغه هم حیران شو ګوته پخله شو چې یاره دا ته څنګه ژوندی راغلی ډېره د یقین نه کولو خبره ده خیر دغې سړي دغې اس پې والا د سړي د سندباد جهازي ته وایي چې داسې کار دی چې په دې جزیره باندې د ماهر زمان باچا حکومت دی او ډېر ښه سړی دی ډېر عادل او ډېر رحمدل ډېر نیک باچا دی او زه چې ځو چې هغه له دې بوځم دی وایي زه صحیح ده دیو ښار ته لاړه هلته چې باچا خبر شي چې داسې یو عجیبه او ناشنا مېلمه راغلی دی یاره څه چل دی بېګا مې ښه خوب کړی ده خو بیا هم کله مې راځي بښنه غواړم نو بادشاه چې هم څنګه خبر شو چې یار داسې یو ناشنا او عجیبه مېلمه راغلی نو بس هغه زر زر حکم ورکړو چې د فوراً نه مخکې د مېلمه ماته حاضر کړه سندباد جهازي لاړ بادشاه ته په دربار کې ودرېده سلام کلام یې وکړو بادشاه ته یې تپوس وکړو چې یاره نوم دې څه دی نو ده ورته وایي چې زما نوم سندباد دی چې ښه قصه دې راته وکړو ستا ډېره عجیبه قصه ده او د یقین نه کولو چې ته څنګه راغلی څنګه په سمندر نو ده ورته الف نه واله د یې پوره خپله ټوله قصه د سر نه وکړه د بغداد نه واله د سمندر د ډوبېدو پورې بیا دې جزیرې ته د راتلو پورې باچا چې دا قصه واورېد نو حق حیرانه شو تا خو ډېره عجیبه قصه تا وکړه او ده ته یې بیا وې چې سندباده داسې کار ته چې غم فکر به نه کوې او په دې ځای کې به زما سره ستا به بیل کوارټر بیله کمره به دي او د نن نه بعد ستا د جهازونو باندې ډیپټي شوه سمندري جهازونه زموږ دې جزیرې ته چې کوم جهازونه راځي لږ یې دې ته کم سامان راکوزي کم ورته خیږي د هغو ټولو حساب کتاب به تالی او کم چونګې یا ټیکس وغیره چې دی هغه به تیالې او بس دغه به ستا ډیپټي او ستا به خو د دنیا تنخواه او قسمه قسم مراد او خوراکونو عشرت د هر څه به تا ته میلاویږي ته به غم نه سندباد جهازي خوشحاله شو بیچاره بس دا خو زما په دې ځای هم کار روان شو ډیپټي ولګېده جهازونه چې به راتله د هغې نه به کم سامان راکوزېده یا کم خلک به راتله د هغو ټولو معلومات حساب کتاب به در سره چې کم به سامان لاړ وبخته خرڅ به شو د هغې حساب کتاب به در سره ټوله ډیپټي لکه ده تاواله شو او قسمه قسم قیمتي خوراکونه او قیمتي رهایش او قیمتي جامه پیزار لنډه دا چې سندباد جهازي هلته هم ښه په مزو کې خو وطن د چا نه هېرېږي خپل وطن او ګل وطن که ډېر هم بد شي که ډېر هم اخوا دېخوا شي خو چې په کوم ځای پیدا شوی کم دې وطني نو د هغې بیا د چا اړه نه کېږي د چا د زړه نه نه وځي دې سندباد جهازي کله به ډیپټي وه دغې بندرګاه د دغې جزیرې په بندرګاه یا په اډه باندې چې به کوم جهازونه راته نو ده به د هر چا نه تپوس کوو چې یاره بغداد به د دې ځای نه څونه لري هغه به ورته چې بغداد دا نوم خو موږ ستا نه په اول ځل واورېد یاره دې ځای ته موږ چېرته نه یو تللي خیر ډېر وخت وشو خو اخر د هر چا نه به ده تپوس کوو خو هېڅ چا هم لکه دله صحیح معلومات ورکړل یا کم طرف ته دی یا په کوم ځای کې دی چاته نه و معلوم بغداد دی خیر نا امیده شو دی وی چې زه سړیا خبره لاړه پاتې شو یو ورځ
یو جهاز راغی بندرګاه ته ولګېد، سامانونه د قسمه قسم راکوزېده چې ټول سامانونه راکوز شو. په آخر کې د جهاز کپتان هم راکوز شو. زه د جهاز د کپتان سره حساب کتاب کو، لیکل مې کله مختلف قصه به هغه یې کوله. بیا یې تپوس وکړو چې یاره کپتان صاحب جهاز کې نور سامان شته او که نه هسې راکوزېږو؟ نو هغه چې نه، لږ سامان څه سامان پاتې دی، هسې راکوزېږي، د یو کس سامان دی. او دا زموږ یو ملګری و، زموږ یو تاجر و زموږ سره، هموږ ته په سمندر کې داسې واقعه راغله او هغه زموږ د په سمندر کې ډوب شو او دا سامان یې زموږ سره په ځای پاتې شو. دا سامان یې موږ راوړی دی او دا به اوس دلته خرڅ کړو. او د دې نه چې کم مال شو، کم پیسې شو، بس هغه به ویسو، د هغه کسانو ته بیا حواله کړو، د هغه خپلوانو رشته دار وغیره څوک چې دا ورته بیا حواله کړو. سندباد جهازي سترګې وپړاخېدې، وایي چې ښه تاسو ته کم دی نه راغلی؟ هغه ته چې موږ د بغداد. وایي چې دا مال د چا؟ وایي چې دا د سندباد. وایي چې هی وروره کپتان صاحب، هغه سندباد زه یم که نه؟ ته ما ته وګوره، زه هغه سندباد یم نه، او دا دغه زما سامان دی نه. نو جهاز کپتان ورته په غوسه کې شو. هغه هم پېژنده نه، ځکه چې پوره وخت 2-3 کاله یا 4 کاله پوره موده پکې ورته د شکل شبهات هم بدل شي، د هغو نه هم خبر هېر شو. نو هغه ورته وایي چې ستا مازغه خراب شوي دي. سندباد جهاز خو زما د مخې په اوبو کې ډوب شوی، زموږ د ټولو دغه موږ ټول لیدلی، په اوبو کې ډوب شو، په اوبو کې لا وخوا خو مړ دی. او څه زمانه راغله د بې ایمانۍ څه دور دی، او تا اوس واورېده چې ما وایي چې هغه مړ دی، نو ته اوس د هغه په سامان دعوه لګوې، ستا مازغه خراب شوي. خیر دا کپتان ورسره په جګړه شو، ده ورته وایي چې کپتان صاحب زما سره جګړه مه کوه، زه یې درته ثابتوم که نه، چې سندباد جهازي زه په هغه ځای کې وم او داسې زما د پلار تجارت سامان، هغه د ځمکې جایدادونه ما خرڅ کړه، تجارت سامان مې پرې واغست. ستاسو سره را په مخکې شوم، بصرې ته لاړو، د هغې نه بیا پلانکي ملک ته لاړو، پلانکي ملک ته اخره کې رالو د ماهي په ملا باندې چې کوم دی موږ ناست وو په الجزیره، او هغه بیا څه خلک لاړه او څه موږ پکې پاتې شو، ډوب شو. نو زه بچ څنګه شوم چې ما په یو لرګي پورې ځان نښلولی او خدای نه وجلم، نو را روان دې جزیرې ته راورسېدم. د دغه ځای پورې ورته ټوله قصه وکړه او بیا ورته یو 2-3-4 داسې خبرې وکړې چې یاره هغه د کپتان او د سندباد نه علاوه چاته پته نه وه. ده چې دا ټولې قصې وکړې، نو ده سره چې دا کوم نور تاجران، نور ملګري وو، نو هغو هم دا سندباد وپېژنده، وایي چې هلکه واقعي چې ده خو ته په رښتیا سندباد یې. او کپتان هم وایي چې هلکه دا خبره خو ستا صحیح ده، ولې چې که دا ته سندباد نه وې نو په دې ځای کې تا ته دا خبرې څنګه معلومېدې؟ ته جادوګر خو نه یې. خیر ټول حیرانه شو ده ته چې یاره دا خو واقعي خبره چې ته څنګه بچ شوی یې. اخر ټولو ته خوشحاله شو. سندباد خپل سامان راکوز کړ، د ده نومونه پرې لیکلی شوي. سندباد هم ډېر خوشحاله چې یاره کپتان یې دومره امانتګر و چې هر څه وله هغه شان محفوظ ساتلي. د خپل ټول بکسونه او سامان وغیره هر څه راکوز کړل، د هغې نه یې قیمتي شیونه راټول کړه، تحفې ترې راټولې کړې، او هغه یې باچا له ویې وړو، د هغه په خدمت کې یې پیش کړې. او هغه ته یې قصه وکړه چې یاره داسې زما د کلي، زما د وطن تاجران یا جاز راغلی دی، د هغه ځای نه راغلی دی. بادشاه هم ډېر خوشحاله شو. بقایا سامان سندباد په دغه ځای کې خرڅ کړو په ښه منافع باندې، په ښه پیسو باندې، او په څه باندې پیسې واغستې، اشرفۍ وغیره واغستې، په څه باندې د هغه ملک قیمتي سامان نور واغست. سامان یې جاز ته ورخېجو، د نورو تاجرانو سامان وغیره هر څه هم جاز ته وخاته. بیا جاز د تلو لپاره تیار شو، نو دا سندباد جهازي بادشاه له راغی، د هغه په خدمت کې حاضر شو. او بادشاه ته یې وویل چې یاره بادشاه سلامه، ستا سره ما ډېر ښه وخت غواړه او تا زما ډېر ښه مېلمستیا او ډېر ښه عزت یې ماله راکړی دی. او اوس دا زما کلیوال راغلي دي او زما د ځای دي، زما د وطن دي، او دغه یو موقع ده زما سره، او هغه ځای بیا چاته معلوم هم نه دی د دې ځای جاز والا ته، او نه څوک هلته تللی شي. بس دغه زما ملګري بیا پته نه لګي چې بیا به راځي یا به نه راځي، بیا څه پته لګي. او که ته اجازت راکوې نو چې زه خپل ملک ته لاړ شم. باچا وایي چې ولې نه، ستا خپل ملک دی، تا ته ښه ازادي ده، ته تلی شي، څه پابندي تا ته نشته. بیا باچا ولګېد، نور په خپل دربار کې په خپل محل کې چې څه قیمتي تحفې وې، تحایف وو، هغه یې راټول کړه او د سندباد جهازي له یې ورکړه چې دا واله دا ستا تحفې، ته به تش لاس نه ځي، او زه تا ته اجازه ته زه رخصتېږم. لنډه دا چې سندباد جهازي واپس جاز ته وخوتو او د هغه ځای نه
واپس را روان شو او دغه ته راورسېد بغداد ته راورسېد. بغداد ته چې راورسېدو یاران دوستان یې خبر شو او ملګري خبر شو، رشته داران کلیوالان وغیره دا ټولو رامنډې کړې او د ده له په خیر له راله خوشحالیانو له. ده خو لوی دولت لوی مال ګټلی و، په هغې باندې د ځان له بیا چې کوم دی غټې غټې بنګلې واغستې او غټې غټې کوټې پې ځان له واغستې، قسما قسم مراعات او سهولتونه پې ځان ته دغه کړه، نوکران یې ځان له ونیوه، وینځې یې ځان له ونیوې. په دغه عیش عشرت او په مستیانو باندې د بیا سر شو. دا ملګري یاران دوستان به روزانه د راته شراب او کباب او مستیانې او خوشحالیانې او عیش عشرت او ډېر مال دولت د ګټلی او ډېره پیسه د ګټلې وه. خو چې سفر والا سړی هغه لږ ساعت له کښېني نو دی په ځای باندې بور کېږي، بیا د انګریزانو خبره بور کېږي، تنګېږي مونږ چې پښتو کې وایو. په ځای باندې تنګ شي او مزه نه ورکېدله په ځای کېناسته یا په ځای باندې خوراک کول. زموږ د پښتنو متل مشهور دی، وایي سیر وړه په ځای نشي خوړی. بیا کم سړی چې په ګرځېدو یا په سیل په چکر په سیر سپاټو عادت شي که نه، دا ډېر عجیبه خوند دی، ډېر عجیبه نشه ده. نو سندباد جهازي په کلي کې په بغداد کې کال نیم واړه و، ډېرې مستیانې عیش عشرتونه هر څه یې وکړو، خود مال دولت هر څه ورسره و. خو بیا داړه بند شو، دوی چې لکه څو برې به دلته په ځای ناست او تنګ شو. نو چې راشه یو سفر خو دې په کامیابۍ سره خدای وکړو، خدای دې ژوندی راوستي، بل سفر ورشه. دا لکه د سندباد یو سفر پوره هم شو په دې اوو سفرونو کې. نو بس دا بیا د تجارت سامان واغسته، قسما قسم قیمتي سامانونه او څیزونه میزونه یې واغسته. جهاز بندرګاه ته چې لاړ نو یو نوی جهاز لګېدلی و په بندرګاه باندې، ښایسته مزېدار او د دنیا تاجرانو ته ختلي وو. د دی څنګه ور وختو نو بس لږ ساعت بعد روان شو او دریای دجله ورته وایي، په دغې کې دیو روان شو، سفر یې شروع کړو، د دغې په ذریعه بصرې ته ورسېد. بصرې ته ورسېد، هلته یې سامانونه وغیره کوز کړه، خرڅ را خرڅ یې کړه. د هغې نه بیا روان شو، یو بل ملک ته ورسېد، په هغې کې کوز شو، سامانونه وغیره یې خرڅ را خرڅ کړه. بیا روان شو، سمندر کې سفر کوي، هوا په خپل طرف ښه برابر روانه وه، سمندر په قلاره قلاره چپې والي، موسم ډېر ښایسته و مزېدار، لمر راختلی و. جهاز روان 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 د دیو مخې له یو ښایسته مزېداره جزیره وله مخې له راله، دقه شنه جزیره ده، شنه شنه غرونه پکې ولاړ دي لکه زموږ ده، او دا اوبه پکې بهیږي ځای په ځای، او قسما قسم د میوو بوټي پکې ولاړ دي، ګلونه پکې راختلي ټوکېدلي دي پکې. د جهاز د کپتان دا جهاز دقې جزیرې ته ولګو، خلکو ته یې ویل چې تاسو کوڅې چکر مکر ځان له ولګوئ، لکه څنګه چې دا بسونه مسونه اکثر سفر کوي کراچۍ وغیرې ته یا څه ځای ته ځي، نو په څه ځای کې ودرېږي، هلکه وایي کوشئ بې ادبي دې ما پرې، خو څوک بول مول وغیره کول غواړي، څوک خوراک کوي، څوک ځان له سره راولي، بس بیا به ځو. اکثر د مانځه ټایم کې ودرېږي، هلکه د مانځه ټایم دی کوشئ. نو په دغه رنګه دا جهاز هم چې کوم دی د جزیرې ته یې ودرو، کپتان اډر وکړو چې یاره ټول خلک کوشئ ځان له چکر مکر ولګوئ، دمه وکړئ، جامې وغیره څوک وینځي، خو مختلف څه دي. نو اعلان یې وکړو چې یاره موږ به لږ ساعت په دې جزیرې ایسارېږو. نو خلک کوشو، څوک په یو کار شو، څوک په بل کار شو، څوک په بل کار شو. او سندباد جهازي خو هغه د خپل عادت نه مجبور و، نو بس په دې جزیره کې د یو طرف ته داسې روان شو، په چکر باندې په سیل باندې، یاره د جزیرې تماشه وکړم، ډېره ښایسته جزیره ده، مزېداره. چې خلک اخوا لاړ نو یو طرف ته چې کوم دی لاندې داسې مزېدار خوړ بهیږي، اوبه بهیږي، پاکې مزېدار یخې اوبه پکې بهیږي، شغارې خیږي، او داسې هوار ځای د مزېدار، او دا شنه شنه واښه او کبل پکې راټوکېدلي، او دومره پاسته او دومره پوست ځای دی لکه د بخملو یا د سپنجو، او ځنګل دی، ونې پکې راټوکېدلي، دنګې دنګې ونې دي، خو یخ سوری دی. دی د دې ونې لاندې په دې وښو باندې په دې کبلو باندې سملاسته پاسته مزېدار واښه و، له پاسه په دې ونو کې د هوا چلیږي را چلیږي، نو هغه هم دغه عجیبه غوندې اواز کوي. زه به اکثر غره ته لاړ شم په خپله، نو په دې ونو کې د ونو په دې سرونو کې د هوا چلیږي، نو دې ونو سره ټکراوي را ټکراوي، ډېر عجیبه ساوند، ډېر عجیبه اواز پیدا کوي، ما خو بیخي نشه کوي. دغه اواز به چېرته زه ریکارډ کړم، تاسو ته به واورم.
او بیا په دغه اوازونو کې په دغه د هوا په دې اواز کې په دې ونو کې د مختلف قسمه مرغۍ مارغان ګرځي راګرځي او څه غټې څه وړې هغو مختلف اوازونه کوي. نو په دغه هواګانو کې دغه مثال د موسیقۍ په سړي لګي او ډېر ښایسته او ډېر مزیدار. او خو لنډه دا چې دغه مسحور کن پیزا وه او مزیداره او د نشې نه ډکه. نو سندباد جهازي چې کوم دی ده څه لږه ډډه ولګل، د ویاسې ډډه لګوم بس دلته به لږ دا یخ هوا به راکاږم بس بیا به ځمه. خدای به ځان نه دی پوه شوی ځکه دومره یخ هوا او دومره مزیدار دا هر څه چې تاسو ته ما بیان کړه که نه دا دي. نو بس به دی سم نشه کړی او د ده سترګې لګېدله د دی اوده شوی دی ښه مزیدار بېغمه اوده دی ځوان چې مازدیګر ناوخته ماښام چې زه سترګه وغړېده چې لږه تیاره لګېدو واله ده ناوخته مازدیګر دی. نو بس ده چې څنګه سترګه راوغړېده نو بس د تنهایۍ احساس ورته وشو چې یاره څه یوازې غوندې کېم. بس ناګهانه یې راټوپ کړه راپاڅېدو ګیر چاپېره یې وکاته څوک نشته رامنډې کړې ساحل ته راغی سمندر غاړې له راغی چې کاته نو نه جاز و نه یې ملګري وو نه نور کسان وو سمندر غاړه شړه پرته وه. ده چې لرې سیکړه په دې سمندر کې لرې یو ټاکې شاندې ښکاري نری ټاکې او دوی چې داسې غور وکړو نو هغه هم د دغه جاز و دی په کم جاز کې و. بس ده تندي له ټاک را پرېښوده بس په دې جزیرې باندې ځان راګذار چې بس د خدای نیکبخته کار سره وشو جاز ته نه لاړ او ښکاري داسې چې یاره د بلا زامن بس د سره یې دا خیال نه دی کړی چې یاره سندباد راغلی دی راختلی نه دی راختلی د سره یې زما تپوس نه دی کړی او جاز ته ختلي دي او روان شوي دي. او بس زه ځان ته په دې اړه کې کنځل ویل شروع کړه چې مړه خو د عیش عشرت د ارام زندګي ده کلي د خدای د یو سفر نه د یوې خطرې نه خدای خلاص کړی وي رسولی وي او هر څه د سره ډېرو مال دولت څه کمی د سره نه و بیا دې ځان لیونی کړی او راووتې او رالی و په دې جزیره کې ګیر شوي اوس به دلته څه به ګوري. خیر ځان ته یې دا کنځل ویل کول خو بیا پکې څه نه کېده ګیر شوی مازدیګر ماښام ناوخته ټایم دی نو دی ولګېده په دې ځنګل کې وګرځېده راوګرځېده قسما قسم میوې وي ونې وي بوټي وي هر څه ډېر وو دا میوې راوشکولې ویې خواړه خېټه یې ډکه کړه شپه شوه دی اوده شو وی چې یاره بس اوس خو څه نه کېږي زه یو بوټي لاندې یو ونې لاندې اوده شو چې سهار شو د ده سترګې وغړېدې رڼا ولګېده دی بیا راپاڅېده په دې جزیره کې یو خوا بل خوا چکر لګوي. نو بیا د وی چاره تر څو پورې جزیره کې ناستې یا په دې ځای پورې ډاډه لګولي سوچ وکړو چې یاره راشي چېرته دنګې ونې ته خېږمه یا دنګ ځای ته خېږمه چې د جزیرې ګیر چاپېره تماشه وکړمه چې څه آبادي شته یا څوک شته یا څوک نشته. بس یو ونه یې وکتله ښه دنګه د هغې ته ورخوت بره څوکړۍ ته بره سر ته یې ورخوت چې سر ته یې ورخوتو د هغه ځای نه ګیر چاپېره تماشه وکړه نو له پاسه شین اسمان ګیر چاپېره شین سمندر او دې خوا چې کوم دی نو دغه تکه شنه جزیره او دغه ځنګل او دغه ونې بوټي پرې ولاړ دی هېڅ شی ورته بل ښکاره نه شو. بیا خفه غوندې کې راکوز شو د دې ونې او د دې ونې یخ ته ناست دی ها لا راکوز شوی نه دی دی دې ونې په دې سر کې دی خو د دې جزیرې بل طرف ته په دې ساحل باندې د سمندر په دې غاړه باندې ورته سپین غوندې کې ګمبد ورته ښکاره شو. حیران شو چې یاره په دې جزیرې کې خو نور هېڅ شی نشته دغه سمندر په غاړه دغه یو ګمبد دی. بس دی د دې ونې نه راکوز شو په دې ځنګل کې ورپاره شو په دې جزیرې کې او های 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 د دې جزیرې دې بل طرف ته د سمندر دې غاړې ته ورواخو چې ورواوښته نو ده چې اوس وکاته یو لویه داسې ګمبد شانتې د غټ لکه په دې جوماتونو یا په دغه شکل کې داسې دغه ونه کي که نه ګمبد هغې ته وایي. دی لاړ له دې ګمبد نه ګیر چاپېره وچورلېده د ګمبد تماشه وکړه خو هغه حیرانه شو ګمبد په داسې عجیبه طرز باندې جوړ دی
چې بس له پاسه ګمبد دی او نه ورته لار شته نه ورته بل څه شته نه ورته لاندې لار شته نه پکې څه دروازه شته تک سپین ګمبد دی او دا ګمبد دومره ښویه دی چې له پاسه ورته خاته نه کېږي د دې ګمبد نه دی ګیر چاپېره وچورلېدو نو تقریبا 40 قدمه دی ګیر چاپېره وچورلېدو دومره غټ ګمبد دی هغه حیران دی چې خدای پاکه دا دلته څه کوي په دې کې ناګهانه تېره شو ناګهانه تېره شو تکه توره تېره شوه لکه اکثر که تاسو خیال کړی چې د بارانونو په دې ورځو کې ښه رڼا به او ناڅاپي چې دا ورېځې راټولې شي بس تکه توره تېره شي ته به وایې چې نیمه شپه شوه دغه شان ناګهانه تېره شوه دی چې بره وکاته نو یو مارغه را روان دی خو دومره غټ مارغه دی چې دا څانګونه یې خوځولي دي یو څانګ یې هغه ملک ته رسېدلی بل څانګ یې هغه ملک ته رسېدلی څه لویه بلا را روانه ده دا انور چې دی د ده نه پناه شوی دی دا ټوله جزیره یې سوری کړله تېره کړله دومره غټ مارغه دی ده چې دا مارغه ولیده نو دی ویرېده او د دغه ګمبد شاته پټ شو ګمبد شاته څه خو ده چې دا مارغه ولیده نو ډایرکټ ده په دې مغزو کې خیال سوچ راغی چې یاره ها دا ما د مشرانو نه او د سیلانیانو نه اورېدلي وو چې د بغداد نه لرې په یو جزیره کې د خدای داسې یو عجیبه مارغان دي چې د هغې روح نوم دی روح نامي مارغان دي او دومره غټ دي چې هغه خپلو بچو له ژوندي اتیان چوتې وړي وله دومره غټ دي اتیان خپلو بچو له وړي په خپله به هغه څومره خوراک کولی شي دومره هغه غټ دی او دومره زورور دي طاقتور دي داسې عجیبه مارغان اوسېږي دا خبرې خو ده د خپلو مشرانو یا د سیلانیانو نه اورېدلې خو نن د په خپله ولیدو او دا ګمبد چې دی نو ده ته پله ورته ولګېده چې ښه خدای پاکه دا خو ګمبد نه دی دا خو د دې شي هګۍ ده دومره غټ هګۍ خیر دی د دې هګۍ شاته پټ شوی دی دا روح مارغه چې کوم دی نو دا لوی لوی ټپار خېږي دا لاندې دا هوا خېږي خو سم توپان دی په دې ونو توپان او دا ونې په استر واړولي او راغی په دې خپله هګۍ باندې دا روح مارغه داسې کېناست لکه څنګه چې چرګه په انډو باندې کښېني په هګۍ باندې کېناست مازدیګر ټایم و دغه وخت کې ماښام شو او شپه وه نو دا مارغه چېرته تللی او په دغه وخت کې بس دی خپلو انډو له راغی دې سیندباد سوچ یو خیال یې دې مغزو ته راغی چې هلکه دا شی خو به سبا له حل وځي واپس به اوچتېږي یو طرف ته به ځي دی په دغه ټایم کې د دې مارغه نه لاندې د دې هګۍ سره جوخت دی چې هغه هګۍ دومره غټه ده نو د ده پکې لاندې پته هم نه لګي مړه یو میږی پټ شوی هلته دوی وی چې یاره داسې کار کومه چې دا څیز به سبا خامخا چېرته ځي په دې شي پورې ځان تړم او بس دی به د دې ځای نه موچت کې بل ځای ته به یوسي که هلته چېرته ابادي څه بل څه بس د ده یو پټکی په سر و پټکی یې راوسپړده او تاو راتاو یې کړه رسۍ شکل یې د جوړ کړو او غلی شان د دې روح مارغه د خپې په یو ګوته پورې یې ځان په هغې باندې وتړو یو سر یې په ګوته پورې د هغه مارغه په ګوته پورې وتړو د خپې په ګوته پورې او په بل سر باندې چې کوم دی نو ځان ښه کلک وتړو او بس سهار انتظار یې شروع کړو چې یاره سهار شي نو دا مارغه به پاڅي خیر سر به څه ستاسو خو ګومه خو سهار شو دا مارغه راپاڅېده مارغان مرغۍ وغیره ټول چې کوم دي سهار چې وځي ځان له ښکار کوي یا خوراکونه مراکونه راوړي خپل چکر وایي ښه وختي پاڅي نو چې څنګه رڼا ولګېده دا روح مارغه پاڅېدو او ځان یې وخوځو راوخوځو څانګونه یې وټپل او په هوا شو چې په هوا شو په پرواز شو نو ده خو پورې ځان تړلی و دی هم د ځان سره اوچت د ده خو د سره پته نه لګېده سړیه چې دی دی پورې هم لاین ختلی ځکه هغه دومره غټ مارغه و خیر روان لاندې سمندر تېرېږي او یو شی راځي یوه جزیره تېرېږي بله جزیره تېرېږي او دا مارغه پې له پاسه روان او دی چې دومره غټ دی نو سوچ وکړئ چې د ده پرواز به څومره تیز وي سر به څه ستاسو خو ګومه خو بل یو ځای ته یو جزیرې ته دا مارغه داخل شو او لاړ په هغه جزیرې کې دننه په منځ کې یو وادي ده په هغې کې کېناست څنګه کېناست نو
د سندباد جهاز یې غلي غلي دا خپل پټکی ترې پرانسته او یو طرف ته دې پټ شو. چېرې دا شی ما ویني که معمولي یو ټونګی را هم راکړل په دې ځای به یې ډېر کړی یم، قیصه به یې راله خلاصه کړي. پټ شو دی او ده چې د روح مارغه ته خیال وکړو نو د روح مارغه یو لوی شی رانیولی او لویه بلا رانیوله، تکه توره په دې خوله کې نیولې ده. ده چې خیال وکړو سوچ وکړو نو هغه مارو لویه اجدها وه او په دې خوله کې یې رانیولې وه. ده سوچ وکړو چې ښه دا مارغه چې کوم دی د دې دپاره دې جزیرې ته راغلی و، د دې اجدها دې مار دپاره دا به ځان له خوراک لوړي هلته خوري به یې. روح مارغه خو لاړه، چې روح مارغه لاړ د ده سترګې وغړېدې، سترګې رڼا شو. ګیر چاپېره چې دی وکاته خپو ته چې دی وکاته نو دی په یو کاړیزه ځمکه ولاړ دی، کاړ دی، کمر دی او یو طرف ته چې وکاته نو همداسې غر دی خو داسې شکل کې چې دی لکه دیوال، دنګ دیوال، لوی دنګ غر دی. بل طرف ته چې دی وکاته نو غر دی خو په داسې شکل کې دی لکه دیوال، لکه دواړه داسې دنګ دیوالونه دي، لکه د خطو پکې څه شان څه لار پکې نشته. نو ده چې ګیر چاپېره وکاته او څه شی دی، نه پکې بوټی شته، نه پکې خوراک شته، نه پکې بل څه شته. یو کمر دی، یو کاڼ، تک سره کمران شړ وچ. ده تندي له ټک را پرېښوته چې سندباده دا دې بله ناسازه و، لا په هغه جزیرې وې نو اوبه دته میلاوېدې، سوری دته میلاو و خو پسته مزېداره جزیره وه، خوراکونه دته قسمه قسم میوې خدای ټوکولې وې، عادي خوړې او مرګ راغسی وی نو خدای دې جزیرې ته راوستی، دې له رالي نه چې بره ختی شي نه چې بل طرف ته تلی شي. نو دا چې لږ دې خوا راغی، دی اوس په دې غرونو په دې منځ کې چې دا کومه وادي ده په دې کې اوس دې خوا راروان چې لږ دې خوا راغی نو څه ګوري چې دا وادي چې دا په دې منځ کې د قسمه قسمه قیمتي کاڼو نه ډکه ده، لالونه پکې پراته دي، قیمتي کاڼي پکې پراته دي، غټ پکې دي، واړه پکې دي او داسې عجیبه او داسې قیمتي کاڼي دي چې هغه به چېرته لوی لوی باچاهانو په خپل خوب کې هم نه لیدلي. سندباد حیران شو چې خدای پاکه دا خو د قیمتي کاڼو سمندر دی، دومره کاڼي. نو بیا دته ناګهانه خبر را یاده شوې چې یاره زمونږ مشرانو یو ورځ دا کیسه کوله چې یاره د بغداد نه لورې یو طرف ته یو جزیره ده، هغه داسې جزیره ده چې په هغې کې خاوره نشته خو ټول کاڼه کاڼه دی، کاړجنه جزیره ده او په هغه جزیره کې بیا یوه وادي ده. وادي داسې شی دی چې یو طرف ته غري بل طرف ته غري، هغې په منځ کې چې کوم ځای لاندې نو هغې ته وادي وایي، لکه څنګه چې زموږ د وادي ده دغه هم غر دی او دا شاته هم غر دی او دې منځ کې دا لاندې دا وادي ده. نو وایي چې یاره دغه چې په هغه جزیره کې بیا داسې وادي ده او هغه وادي ټوله د قیمتي کاڼو نه د قیمتي لالونو او زرو جواهرو نه ډکه ده، قدرت شان دی. خو دغې وادي ته څوک ځکه نشي ننوتی چې دغه وادي د اژدهاګانو د مارانو نه ډکه ده. او بل دا خبره چې د دې نه ګیر چاپېره داسې غرونه دي چې په هغې د کوزېدو لار نشته، کمران دي، سوچ کمران دي، په هغې باندې د کوزېدو لار نشته. بس ده وایي چې سندباده بچوړیا دا د خیرنۍ وخت راغی، ځکه چې د ورځې خو اوس اژدهاګانې نشتې، ماران نشتې، په خپلو سوړو کې په خپلو غارونو کې پټ شوي دي. خو ولې پټ شوي دي چې هغو د دې یېرې نه چې دا روح مارغان دغه ځای ته راځي او د دغه ځای نه دا اژدهاګانې یا دا ماران اوچتۍ وړي، څه خوري او څه خپلو بچو له وړي. نو دغه یېرې د ورځې دا ماران نه راوځي، دا اژدهاګانې نه راوځي، خو چې شپه شي بس بیا د دې ورځې بیا راوځي. نو سندباد وی چې بس دا خو ورځ ده او چې څنګه شپه شوه نو دا اژدهاګانې به راځي او ژوند یې تېروي، بل سره نه کوي. سوچ کوي اخر بیا وایي چې یاره ته څو پورې به سوچونه کوي، داسې په ناسته خو کار نه کېږي. سوچ وکړو چې راشه یو طرف ته یو بېل ځان له څه ځای ګورم په هغې کې چې ته پټېږم چې دا شپه راځي چې دا شپه پکې تېره کړم او سهار د ورځې بس بیا ګورو به چې اوښ په کومه ډډه سملي. نو دی ګرځېده یو طرف ته چې کوم دی بیخي د هر ځای نه غاړې ته یو وړوکي شان غار یې ولیدو. دې غار ته دی ورننوته او ښه درنه ګټه یې دې غار دې خولې ته راتاو کړه چې هره څوک ورته رادننه نه شي. و دې غار کې دننه کېناست، کوم خیال کړی اچانک چې سړی د تیارې ته ورننوځي
نو نظر د چا کار نه کوي او څه ورته ښکاري هم نه. او به چې لږ ساعت لس اته منټه یې وشي نو د دا سترګې به یې د رڼا سره اشنا شي، د دې تیارې سره اشنا شي، نو په دې تیاره کې بیا دته چې کوم دی هر څه ورته ښکاري راښکاري، دی پکې هر څه بیا ویني. د دې چې هم لږ ساعت یو لس اته منټه په دې تیاره کې وشو، بخښنه غواړم، نو چې په دې تیاره کې لږ ساعت وشو نو د سترګو هم کار شروع کړو. دا سترګې چې باټې باټې کړې ګیر چاپېره ګوري. په دې غار کې لږ داسې دننه راغی، زه بار طرف ته چې یو طرف ته وکاته نو بس دغه خبره یخه خوله پرې راغله، غونې پې ځیږ شو، په رپېدو شو. څه ګوري یاره یو لویه اژدها ده او په اګو باندې ناسته ده او اوده شوې ده، بس دی په رپېدو شو چې خدایه پاکه د خو د ناوې نه د باران نه پټېدم د ناوې لاندې مې شپه شوه. او که دا شی خو په دې اګو اوده دی که دا راباندې راپاڅېدو رایخ شو راباندې خو دغه مې ژوندی تېروي. او که بهر وځمه بهر بیا شپه ده نورې اژدهاګانې به راوتې یاد یې نه پرېږدي. بس بیا وایي چې زه خدای پاکه تا ته مې ځان حواله کړی دی او چې څه راسره کېږي به زه دې غار نه نه وځم او په دې کې بس یو طرف ته پټ کښېني هغه اژدها خو اوده دی د غار په دې خوله کې پټ ناست په یو ځای کې غلی ناست بیخي کش کړپ نه کوي. چې کله سهار شو په دې سرو کې رڼا راله نو د غلی هغه کمر واړو او بهر ته راووت. نو دوه شپې یا دوه ورځې خو په ده تېرې شوي دي، ښه وږی دی، ښه تږی دی او هم یېرېدل دی. څنګه چې دی بهر راووت د دې غار مخې ته ولاړ په دې کې ناګهانه د بره د غره نه د غره بار خته یو شی راغی، یو شی راغی او د ده مخې ته ولګېد. د ده مخې ته چې ولګېد نو ده چې وکاته نو یو ګډ دی حلال کړی شوی، څرمنې ته ښه ښکلي ویشتې مزېداره، او دا ګډ راغی او د ده مخې ته ولګېد. ته چې خدایه پاکه دا خو د اژدهاګانو وادي ده، خطرناک ځای دی او دې ته لار ده راکوزېدو نشي بل څه نشي، چې دلته دا سپین کړی ګډ یا سپین کړی چیلی یا هر څه دا دلته څه کوي. بیا یې سوچ وکړو نو د ده پلار دته کیسه کړې د دې جزیرې په باره کې چې یاره په دغه ځای کې دغه جزیرې ته څوک د کوزېدو لار خو ته هم نشته، څوک ورته کوزېدی هم نشي، بل خطر هم ده، بل څوک چې دغې ته کوز شوي هم دي خو ژوندي ته نه دي راختلی، یو خو لار نشته، بل د شپې پکې اژدهاګانې راوځي. نو دغه ځای خلک د کم دغه کاڼو ښکاریان چې د کاڼو دا چلولو والا یا سوداګران چې دي دوی داسې کار وکړي چې ګډ حلال کړي څرمن ترې وباسي او هغه کته دې وادي ته راورغړوي بره د سر نه، چې دې ته یې راورغړوي کته نو د ده دا غوښه خو پستی او بل له پاسه چې کوم دی دی په دې لاندې به دې قیمتي کاڼو وغیره په دې له پاسه ولګي. نو چې په ده کله ټوله ورځ دا نور ولګي نو په دې کې چې کومه چربي وغیره هغه ولی شي او دا کاڼي ګرم شي نو دا په دې غوښه کې ننوځي د ګرمښت له لاسه. په دې غوښه کې ننوځي نو بیا دلته قسمه قسم مارغان راځي نو هغه راشي دغه څیز چې تیار ویني نو بس دغه تیار اوچت کوي، وایي چې تیار خوراک هغه اوچت کړي او هغه ویسي. چې هغه اوچت کړي نو بس د بر نه د غره په سر چې دا کم سوداګر دي ورته ناست تماشه ورته کوي نو هغوی شی کوي، هغو ولګي په دغه مارغه پسې شي نو چې کوم جاله کې کوم ځای کې هغو هغه کېږي نو بس هغو هلته لاړ شي شور شغرب شروع کړي او دا چغې چوغارې او اوازونه شروع کړي نو هغه مارغه دا جالې نه وځغلی او هغه چیلی یا ګډ چې کوم دی هغه د جالې نه راکوز کړي او د هغې نه بیا کم کاڼي چې په غوښه کې ورننوتي ګرمایش ته لاسه په چربۍ کې ننوتي نو هغه ترې ځان له راوباسي او هغه بیا وړي خرڅوي ځان له. نو په دغه طریقه نو دا قصه دته د ده پلار کړی و نو د ده سوچ وشو چې ښه دا ګډ چېرته چا د غره د سر نه غوځار کوم په دې غرض یې راګوزار کړی دی. د بیچاره بس ناګهانه د دې مغزو ته یو بل سوچ راغی، د بیچاره بس د تلو بله لار مې ومونده. دی دا ګډ د دغه ځای نه ښه کاته ورغړی ولې چې دا لږ ګډ لږ بره ایسار شوی نو ښه کاته یې ورغړی نو په کاته چې په هوار دی که چې کوم قیمتي کاڼي وغیره دي نو دا ګډ لاړ شي په هغې ولګي.
چې په هغې ولګي نو دا دی بیا لاړ شي خپل پټکی خو د ده سره نو دی دا پټکي دا یو سر په ځان پورې وتړي او د بل سر چې کوم دی دا د دغه حلال کړي ګډ په دې خپه پورې وتړي او د دې ګډ نه لاندې ځان ته ځای وکړي نو دی ترې لاندې سملي او دا ګډ په ځان له پاسه داسې دی پکې پناه شي دی پکې بیا نه ښکاري او یو بل کار څه وکړي بل کار په دې کاڼو کې چې کوم ورته ډېر قیمتي او ښه کاڼي ورته ښکاري نو هغه څه جیبونو ته واچوي او څه د مخې جیب ته یو جیب ته بل جیب ته څه نه تیلې ډکې کړي کوم تیلې چې د ده سره مخصوص تیلې او چې بیا هر څه ډک شي نو بیا دا لستوڼي وتړي څه به د لستوڼي خو سم ځان په دې کاڼو وپړسوي او بیا لاړ شي په دغه ګټ پورې ځان وتړي او د دې نه لاندې ځان ترې لاندې کړي ځان ترې پټ کړي په انتظار خو دونه انتظار ونه کړي چې څنګه ماسپښین شي نو بس په دغه طرف یو مارغه راشي د خوراک دپاره څه ګوري جاره یو حلال کړی ګډ لاندې پروت دی سپین کړی بس ورغوټه شي هغه په خپو کې راوچت کړي چې څنګه هغه راوچت کړي نو لاندې خو بردی هم تړلی دی ورسره هم راوچت شي دغه مارغه الوځي او بل ځای نه خو لاړ شي هم د دغه غره په دې سر کښېني د غره په دې سر کښېني او بس په دې ګډ باندې شروع کولو والی چې څنګه پې شروع کوي په دې کې ناګهان د یو ځای یو کس رامنډېږي او شور یې جوړ کړی او دا مختلف څیزونه ورسره هغه ټانګی را ټانګی او دا شور یې شور کړی دغه مارغه چې دغه سړی ویني نو بس ویرېږي وتښتي دغه ځای نه خو دغه سړی چې څنګه راشي او دا سندباد څنګه چل کړی چې ده ځان پرانځي زر زر د دې ګډ نه یو طرف ته ودرېږي دغه سړی چې راشي نو دې سندباد ته چې وګوري په دا هغه اینې مینې لګېدلې ګډ نه پسې سېدلي که نه د ده اولیا بدله شوي ګډ وډ شوي بل حال د ده نه سم ویرېږي بیا چې د ګډ تماشه وکړي نو په ګډ کې کاڼي ماڼي هېڅ هم پکې نه هغه چې سندباد ځوان چې اغوستي جیب کې اچولي بس دغه سړی هم په ژړا شي هم په منډه شي سندباد پې غږ کړي چې یار وروره ولې تښتې نو هغه وایي چې تښتم خو ځکه چې ستا نه یارېدلم او جاړه مه ځکه چې دغه یو ګډه بیا په څونه روپو هغسې راوستې مې او زما سره خو هېڅ هم نه و ما وایي چې په دې کې به څه کاڼي ماڼي راوچت شي او په هغې کې خو هېڅ شی هم نشته هسې راوچت شي هسې لاړم هلته تباه برباد شو دی ورته یې وروره زما خبره خو واوره که نه زما نه ولې لرېږې زه خو ستا په شانې انسان یم ستا په شانې شی یم ته زما نه یېرېږي ودرېږه او زه د قیصه کوم دی ورته وایي چې ښه بس وایي چې ته څنګه نو ته څنګه رالې دلته وایي چې دی ورته بس بیا قیصه وګټوله چې یاره دغه شان بغداد نه راواله بیا په یو جزیره کې ګیر شوم په هغه ځای کې د روح مارغه په خپو پورې ونښتم او دې ځای ته رالمه دې ځای کې بیا ښکته ګیر شوی یم نو بیا داسې د دې شیز په ذریعه به راوختم هغه ورته حق حیران شي چې یاره مېلمه دا خو د یقین کولو خبره اړوده نه په دې څنګه یقین پکار ځکه چې دې ځای ته چې څوک اول خو څوک تلی نه نو چې تلی دی نو هغه په مړو حساب ځکه دی چې دغه نه راخته بیخي ناممکنه خبره ده دا څنګه ممکن ده خیر خپل ځای ته یې راوستو خپله خیمه وه یا مختلف جاغه هلته د ښکار دپاره څه ځای جوړ کړی په هغې کې کښېنو او سندباد ځان هلته مخ لاس وغیره ځان یې برابر ځان یې تازه کړو هغه وله روټۍ ورکړه خاطر مدارات او میلمستیا یې ورله وکړه سندباد بیا ولګېد ده خو ځان سم بمبار کړی و د کاڼو نه هغه ته یې وایي چې خفه کېږه مه مړه ستا په ګډ کې یا ستا په چیلي کې به څه کاڼي راوچت شي ورېږه چې کاڼي ده نو خپل نیم قیمتي کاڼي هغه یې راواغسته او هغه سړي ته یې ورواړول هغه سوداګر ته یې ورواړول وې دا واله او مزې کوه سوداګر ډېر خوشحاله شو چې یاره دا خو دې سړي نه اشنا کار وکړو ځکه سندباد چې د ځان سره کم کاڼي راوچت کړي نو دومره کاڼي سوداګران په شلو پیرو کې نشو راوچتولی چا نو په دې کې د دغه سوداګر نور ملګري راله هغو چې دا سندباد ولیدو نه هم حیران شو ته سندباد به هغو ته هم خپله قیصه وکړه ټول حیران وو چې دا د منلو قیصه نه ده بیا ورته سندباد وایي چې یاره وروڼو داسې کار دی چې زه تاسو خو ما قیصه وکړه چې زه د بغداد یم زه به اوس واپس خپل ملک ته ځم نو تاسو اوس ما ته څه لار طریقه ما ته وښایه چې زه به څنګه ځم څه چل به کوم نه هغه ورته وایي چې داسې مشکله خبره خو نه ده د دې وعدې نه خو په دې جزیره کې په هغه ځای کې چې کوم دی آبادي ده
خلک پکې وي هلته او دغلته بندرګاه شته جهازونه راځي او بس هلته ځو او چې کله جهاز راغی ستاسو ځای جهاز راغی هغې ته به وخېږو. سندباد خوشحاله شو چې یاره دا خو اټکار شو چې دلته جهازونه لګي. د هغه غره نه بل طرف ته کوشو لاړه چې هغه وادي خو یې په ځای پرېښوده او هغه ځای ته ورسېده بندرګاه ته راغله. هلته یې لږ انتظار وکړو ورځ دوه درې یا هر څومره چې و. چې کله د بغداد جهاز راغی نو دی هغې ته وخوته او واپس خپل وطن ته راغی. هلته چې د خپل یاران دوستان ملګري خبر شو خپل خپلوان رشته داران ته خبر شو نو ټول د ده په خیر دپاره د ده د مېلمستیا لپاره راغله. دی خپل کوټۍ خپل محل ته دی لاړ او دا خلک به راتله او ده ته به دا قیسې ده به ورته دا قیسې میسې د خپل سفر حال احوال به یې ورته بیانو چې یاره داسې چل را باندې تېر شو داسې چل را باندې تېر شو. نو دا و د دې سندباد جهازي دویم سفر دویم مزل و د ده. د هغې نه هم دی مختلف ازمایښونه او سختې په ده رالې خو خدای پاک دې ژوندی راوویستو او خپل کلي خپل وطن ته دوباره راغی. نو د دې نه علاوه څنګه چې تاسو ته ما وایي چې دا د سندباد جهازي د قصې اولنی قسط او د ده په سفر کې 7 مزلونه یا 7 سفرونه شامل دي. دی کې 2 موږ نن بیان کړه 15 پاتې د خیر سره نو به بل قسط کې بیانوو. ډېره خوندوره او ډېره مزیداره قصه ده ماله هم ډېر خوند راکوي او امید دی چې ستاسو به هم ډېره خوښه شوي او څنګه چې کوم اوږدو قصو والا مینوالو ملګري چا غوښتنه د هغو دپاره خو خصوصي ده او انشاءالله اندازې مطابق چې دا قصه به 2 قسطونو کې یا په 2 نورو قسطونو کې به انشاءالله کور شي ختمه به شي. نو ټوټل 4 قسطونه یا 3 قسطونه به کوو. سندباد جهازي مشهوره قصه ده. کارټونان هم په دې جوړ شوي دي فلمونه هم پې جوړ شوي دي مختلف قصې هم د دې باره کې شته. نو ما ویل چې راشه دا قصه تاسو ته هم وړاندې کړو. نو دغه زموږ نننۍ قصه خوندوره او مزیداره اولنی قسط. تر بل قسط پورې تر بل قصې پورې زما سره اوسېږئ. ښه ده او آباد اوسئ. د الله په امان.